جرمن اېنفو ته په خیر راغلی. ما ته ځینو پیغامونه راغلي وی چې د افغان جرمن اېنفو ځینې ویډیوګانې ډېرې اوږدې دي یا په ځانګړې توګه د لیسانس د برخې لوستونه ډېر اوږده دي او زموږ را روان لوستونه به هم همداسې اوږده وي. د شلو نه نیولې تر 45 دقیقو پورې به ځینې ویډیوګانې وي د ژبې زده کړې دي او یا هم د لیسانس د برخې. نو څنګه کولی شئ تاسو که چیرې په یو ویډیو کې ځینې برخو کې تاسو ستونزې لرئ دغه ویډیو څنګه کولی شئ تاسو ژر وګورئ. که چیرته تاسو یو ویډیو کې کوئ او دا ویډیو د 30 دقیقو دا ویډیو کولی شئ تاسو په څه کم 40 دقیقو کې یا هم 20 دقیقو کې وګورئ. خو څنګه کله چې تاسو ویډیو خلاصه کړله دې ګرارۍ ته به راځئ له دې ځای نه به پلی بیک سپیډ سموئ. که چیرته نورمال ټاکل شوی وي نو دا ویډیو به په همغه خپل آهسته کوم فارم چې ده په هغې به روان وي. که چیرې تاسو لږ څه دا تیزوئ چې ژر ژر پلی شي نو کولی شئ هم یې پورته کړئ. لکه په دې برخه کې په دې برخه کې که چیرته تاسو 1.25 کوئ نو یو څه به دا ویډیو تیزیږي او که چیرته تاسو 1.5 کوئ نو هم نن مو د فروشاین لوستونه پیل کړه. لومړی بوګنده او لومړی پوښتنه تر هغه پورې تاسو تیزولی شئ تر څو پورې چې تاسو په خبر باندې پوهیږئ او یو څه د ویډیو نه اخیستلی شئ. په دې توګه باندې تاسو کولی شئ یو ویډیو ډېر ژر ژر وګورئ. په موبایل کې څنګه کولی شو یو ویډیو ژر ژر وګورو. لکه زه غواړم دا ویډیو پلی کړم. کله چې د ویډیو پلی ته زه راځم د دې لړۍ لوستونه دي دا یې نورمال فارم ده. بیا دې ګرارۍ ته زه راځم. په ګرارۍ باندې مې کلک کړه دلته پورته پلی بیک سپیډ دا نورمال ده. زه به دلته 1.25 یا هم 1.5 وټاکم او به ګورم چې ویډیو څومره تیزیږي. پنځم لوست په پنځم لوست کې پرسونلیخه انفورماسیونن یا شخصي معلومات راځم دوو ته یې رسوم چې په دوو کې زه څومره کولی شم ویډیو نه یو څه واخلم. په تېره برخه کې یا په تېر لوست کې موږ فورمه ډکه کړه خو د فورمې دپاره کوم معلومات زه باید په ذهن کې ولرم یا بعضې نورې فورمې راځي څومره یا تر هغو پورې تاسو کولی شئ چې جګې کړئ تر څو مخکې مې وویلې تاسو ویډیو نه یو څه اخیستلی شئ. څنګه کولی شو اوس یو ویډیو په تلویزیون کې په ډېر یا تیز سرعت سره وګورو. د بېلګې په ډول زه راځم دا ویډیو پلی کوم. پوښتنه 2 نمرې لري. دا د یوې ویډیو نورمال سرعت ده. د یو با احتیاطه موټر چلوونکي مثالونه او کړنې اوس زه غواړم د دې ویډیو د سرعت لږ ذره کې ډېر کړم. پورته به راځم سیټینګ ته نو راځئ به دې ګرارۍ ته دلته اینشټیلونګ ته زه راځم ګشوینډیګکایت ته. که چېرته ستاسو د تلویزیون ژبه انګلیسي وي نو دا به نوشته وي پلی بیک سپیډ. زه غواړم دا ویډیو تیزه کړم یو څه 1.5 ته یې رارسوم. راځم اوس ګورم چې د ویډیو سرعت څومره دی. زیات که موټر وان سره کم کوي سره کم نه کوي یعنې زه محتاط یم ورته او زه ګورم او دغه ته نقش العمل ښیم. هو دا هم صحیح ده د فعل د هغو پورې تاسو کولی شئ د یو ویډیو سرعت پورته کړئ تر څو تاسو یو ویډیو نه مفهوم او اخیستلی شئ او یا هم څه ترې زده کولی شئ. تر بیا ښې چارې الله مو مل.